دغه سړی خپل سپینګیری پلار د باميان مرکزی روغتون ته لېرې د علاج لپاره وړي. مقصد پر کابل بردیم دیگه نتیجه صحیح نداد. ما خپل پلار 2 ځله کابل ته درملنه ته بوته خو نتیجه ښه نه وه. من غریب یو او پیسې مو هسې بې کومې نتیجې ولګولې. اوس د باميان مرکزی روغتون ته بیرته راغلو. شفاخانه مرکزی ولایت باميان. د باميان مرکزی روغتون د افغانستان د نورو روغتیايي مرکزونو په څیر د درملنې محدودې وړتیاوې او امکانات لري. ښایي زموږ د کامرې له کبله به دغه سړي ته ویلچیر په لاس ورغلی وي. که نه ښایي دی به اوس پلي روان وی. د نورې نړۍ په څیر په افغانستان کې هم بې وزلو خلکو ته ټولې دروازې نه پرانیستل کیږي. دوی باید خپل نوبت ته منتظر شي څو په کابل کې د یو فرانسوي روغتون ډاکټر د معاینه د ویډیو له لارې وکړي. سلام علیکم. راشه کاکا دلته کېنه. ښه کاکا. خوبست کاکا؟ علی حسین ولد غلام حیدر. چند ساله است؟ 67 ساله. چی مشکل داره؟ پایده میشاله. پایده میشاله است؟ چقدر وقت شده؟ لاس او پښه مې شل دي. د دغه حالت 1 کال پوره شو. سرش هم نظر؟ نوموړی سم خوځېدلی نشي. بدن یې رپیږي په تیره سر او لاسونه یې. اوس له لېرې د معاینې وخت دی. د فرانسوي روغتون کارپوه غواړي د کمرې له لارې وویني چې د ناروغ اوس څنګه حرکت کوي. په پای کې بیا خبرې کیږي او تشخیص یې کیږي. زه در سره موافق یم. دغه ناروغ د پارکینسون د مرض علایم لري او ور باندې اخته دی. ورو ورو له دوا سره جوړیږي. د جګړو او ناامنیو له کبله په افغانستان کې اوس ډیر خلک مناسبو روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري. تداوی از راه دور للری طبابت 3 مثبت اړخونه لري. د خلکو لخوا د وخت او پیسو د ضایع کېدلو مخه نیول کیږي او هغوی د روغتیا په سکتور کې تخصصي خدماتو لاسرسی پیدا کوي. زموږ خلک بې وزله دي او کابل ته د درملنې لپاره نشي تللی. لاره هم ډاډمنه نه ده. موږ د ډیرو هغو خلکو درملنه کوو چې د دغه لارې وهلو څخه ډاریږي. دا د غریبو کورنیو لپاره یو ښه خبره ده. په لسګونو زره افغانان هند، پاکستان او ایران ته د درملنې لپاره ځي. د کرونا پاندمۍ د پیل راهیسې د دغسې سفرونو امکانات محدود شوي دي. دغه وضعیت په تیره د ښځو او ماشومانو په برخه کې صدق کوي. د کرونا کړکېچ له کبله په افغانستان کې د روغتونونو ظرفیت هم راکم شوی دی. خو چارواکي هڅه کوي چې د تجربه کارو بهرنیو ډاکترانو په مرسته داخلي ظرفیت د لېرې واټن درملنې له لارې لوړ کړي. موږ د ځینو مشخصو موضوعاتو په هکله پروګرامونه لرو چې بهرني کارپوهان پکې زموږ همکارانو ته آنلاین ټریننګ ورکوي. د دې لپاره چې تخصصي مشورې او درملنه همغږي کړي، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هڅه کوي چې د هېواد روغتونونه سره وصل او بیا په بهر کې د طبي مرکزونو له کارپوهانو سره په تماس کې راولي. د افغانستان 15 ولایتونه داسې د طبابت مرکزونه لري.